ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښنې هغه وخت ډېرې سوې کله چې د سعودي عرب لوی درستیز جنرال فهد بن عبدالله محمد المطیر په یوه ورځني سفر د هند پلازمېنې ډهلي ته ورسېدی او هلته یې د هند له لوی درستیز جنرال منیج بروني سره لیده کاته وکړه او دوی انځور په یو داسې ځای کې واخیستی چې تر شا یې هغه عکس ښکارېدی چې په کوم کې د پاکستان د ختیځ وینګ مشر جنرال نیازي د هند د هغه وخت د پوځ مشر جنرال اروړا سینګ ته د وسلې پرېښودو پر دستوره باندې لاسلیک کوي. نو دې سره د پاکستان په سفارتي حلقو کې اندېښنې زیاتې شوې دي او باخبرې ذریعې وایي چې پاکستان به حتما په دې باندې سعودي عرب ته احتجاج وکړي چې دا به دوی د ځان د توهین ګڼي چې د دوست هیواد سرلښکر له یو داسې عکس سره انځور واخلي کوم چې د پاکستان د تور تاریخ برخه ده. د یادولو وړ ده چې په کال 1971 کې پاکستان په ختیځه ولایت یعنی ختیځ پاکستان کې له هند څخه جګړه وبایلله او پاکستاني درې نومیزرو سرتیرو د جنرال امیر عبدالله خان نیازي په مشرۍ کې و جنرال اروړا سینګ ته وسله په ځمکه کښېښودله. د دې جګړې په پایله کې د بنګله دیش په نوم باندې یو نوی هیواد د جنوبي اسیا په نقشه کې ښکاره شو چې نن یو ازاد او خپلواک هیواد دی. پاکستان چې دی هر وخت په خپل تیر تاریخ باندې ځورېدلی دی ځکه قوي امکان دی چې په دې انځور باندې به پاکستان و سعودي عرب ته خپل احتجاج ریکارډ کړي. له ملتیا مو نړۍ مننه.